الله ما علمنا علیه منگ نیو خبر شوی پیدے یوسف باندے من سوء اند سوڑے گناہ لیا گناہ خلا در کنار ناشائست حرکت خلا در کنار منگ تا پتا نشتے پا یوسف باندے صد وڑے گناہ ہم دا یوسف نندے سرزد شوی قالت امرأة العزیز دا وساقا بلا 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 قالت امرأة العزیز لئی کردار خود دو ویلا خزد عزیز مصر رعیل زلیخی الان حصحص الحق کارش حق انا راوتو ما مطالبه ددنا کڑی واپ بارد نفس ددکی و انہو یقنن دا یوسف علیہ السلام خام خو درشتینونا ذالکا دا اقرار میں وزکا وکا رب دے ورطا کا چوس اقرار کے 12 کالا یا 14 کالا معصوم یوسف بے گناہ یوسف دلہ نبی یوسف درد دل مسافر یوسف دے پجیل والا 14 کالا بے گناہ دے پجیلونو کی دا غزبان کا دیات ساتا بے گناہ سوک د چاپ کرتو تنو سوک جیل تلاڑو دے اللہ نہ معاف کئی گورے ذالک لیعلم دا اقرار میں زکاو کا چپہشی یوسف چانی لم اخن ہو چما خیانت ندے کڑے دد سرا بالغیبی پششا میں خیانت ندے کڑے وان اللہ او یقنن اللہ تعالی نسموی نکامیابوی چل د خیانت گروں یا ذالکا دا اقرار میں زکاو کو چه پتا ولگی زما خاونتا چه ما خیانت ندے کڑے د سرا بالغیب پششا اخو صرف ہمو او یقیناً اللہ نسموی نکامیابوی مکر د خیانت گرو وما ابرئو چوکوئی دوینا د یوسف دا چوکوئی دوینا درائیل خود یوسف وینا زکانا دا چا خلا پجیل خانہ کے دے نو دا درائیل خبر وما ابرئو زن پاکوما پلزان لرا ان النفس لامارا یقین النفس دیر امر کون کے دے پبدئی اب یاد نفس درے اقسام یو نفس امارا یو نفس مطمئنہ ایو نفس لواما ان النفس لامارتم بسو نفس دیر امر کون کے پبدئی دا نفس امارا الا ما رحم ربی مگر اغا سوچ رحم کی پغبان زمارب دا کم نفس آیا نفس مطمئنہ ان ربی یقیناً زمارب بخون کے مہربان دے چالرا نفس لوام لرا بیاد نفس مطمئنہ دے تذکرہ کمزے کی دوایا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی او دا نفس لواما دا تذکرہ صورت قیامہ کی وقال الملکو ویل بادشاہ راولا سپائی خوی وشولا استخلص لنفسے چه خالص کم دا پلزان دا پارا چونکہ دے دا سے پاک دامنا ہستے دا سے لوی عالم دا دا زان دا پارا خالص کوما فلما کلمہو ہر کلچ خبر وکڑے یوسف علیہ السلام دد سرا قالا اوی البادشاہ انک اليوم یقنن تنن رزی زما پا دربار کے مکین امین مرتبے والا امانت دار بے
یہاں آ کر حضرت یوسف کے زمانے اسیرے کے مشکلات ختم ہو جاتے ہیں. دیزے پورے د یوسف علیہ السلام د قید زمانہ د بند زمانہ دغه مشکلات و امتحان با ختم شي. اب حضرت یوسف کو عزت اور اقتدار دے کر آزمایا جائے گا. اس بعد یوسف علیہ السلام امتحان کیے گئے, حکومت بور لور کولے کیے گئے, تاج و تخت بور لور کولے کیے گئے. انسان کے لیے ہر حال آزمائش ہے, انسان دا پارا ہر حال دا آزمائش دا. قطب الدین شہید فی ظلال القرآن کے دا خبر کڑی. انک اليوم دیکھ را غفتل دا بادشاہ یوسف لرا چه خبر ور سره وشوی مینه نورم سوا شوا. نه تنها عشق از دیدار خیزت بساکن دولت از گفتار خیزت. مینه نورم سوا شوا ویتبا امانت دار مرتبه والی زبتا خام خای عہدہ در کوما. یوسف علیہ السلام یہ چه عہدینا بغیر خمی پریدینا کما عہدہ اس پکار دا. یوسف علیہ السلام تا خدا قاد سالے دورم معلومو دا قاد سالے کلونا ورطا معلومو. ولی ورطا معلومو نہ کنا عزیزی مصر خو بادشاہ نہ ہو کنا, صرف وزیر خزانہ ہو, بادشاہ خو بل دے کنا. دا خو سا مشر وزیر اعظم چه ورطوئی دا خو آگاو چه یوسف علیہ السلام راوستو ویل انک اليوم لدینا طالب و صحد در کوم. یوسف علیہ السلام سوچو کو چه بغیر دا عہدینا خمی پریدینا اس کم عہدہ پکار دا. نو یوسف علیہ السلام ویل چه عہدہ پکار دا نو کما پکار دا. نو راشا چه وزیر خزانہ کم ولی پتوا یوسف علیہ السلام تا علم دا واحی پزریا دا خواب پزریا اگتا پتوا چه دا قاد سالے کرلونا را روان دی او خلق بمری او پا پیغمبر باندے دا امت اصلاح واجب دا. نو زکای دا وحدا نو ماما چوک دی دا ونوائی چه گورا پیغمبر حدیث کی خوراغل لی چتا صبح مشری نغوڑی. نو یوسف علیہ السلام خو مشری غختے نا دا خور لور کڑی شوا. اگر صرف تعین دی عہدے وکو تعینی ولی وکا وایا ولی وکا زکدتا پتوا دے پیغمبرو اور پیغمبر بانے دا امت لحاظ دا امت بچاو لازم دے. نو دا خو نبی کولے شنو بل چا خو نشا کولے کن. قال جعلنی ویلا ما مقرر کا علی خزائن الارض پا خزانو دزمک دا مصر انی حفیظ یقنن ز حفاظت کون کے. دا ولی وائی پیغمبر دے نو نبی خام خام محفوظ وی او علیم پوہیم او کلا چے چاہتا دا چا مقام نہیں معلوم او دے دا مقام اہلین وی دے خپل ځان سرګندولای شي او دے تا تکبر نشي ویلے. یو ځای کې ننګ لاړو یو کس آواز مو کوي که څوک مولوي صاحب جو مخکې شي. نو ما دا خیال وکړو چې ماشاءالله کسان داسې ښکلي ښکلي خلک وم بل مولوي صاحب به یې قاري به یې چلو دا به مخکې شي ځان مې لږې سوس سوس کړ. یو کس مخکې شه نو داسې ګټې ورغړولې چې زما مونځ یې تباه کړ, د خلکو مونځ یې هم تباه کړ, لحن جلي پکې وه, میل دا زما بې غیرتي وه چې په دې وخت کې ما ویلې وی چې بس منډه مې کړې وی چې وروره زه به درله مونځ وکړم. نو څونه خوند به یې کړی وی. بیا وروسته مې هغه مونځ بیا دوباره را وګرځاو او بس هلته څه بله پریشاني هم وه, تادي هم وه. زوایا نو کله کله بعضې ځای کې چې ستا منصب چاته نه معلوم نو ځان به خلکو ته ښکاره کې دې دپاره چې ستا منصب خلکو ته معلوم شي. انی حفیظ علیم
یقینا زه حفاظت کوونکی پوهه یم. وکذلک مکننا علماء لیکي چې دته دا پته وه او دا د قادسالی علم دا د وحی ځکه د پیغمبر خوب وحی دا دته پته وه او د دې لحاظ هم ده ساتلی شه بل چا نشه ساتلی او په امت باندې لحاظ د امت لازمي واجبي. وی کله چې یوسف علیه السلام زندگی د دې بادشاه سره لږه تیره شوه د ډېر نیکدله بادشاه وای مسلمان شو او چې مسلمان شه نو ویله چې زه د دې عهدې لایقه نه یم زار شه د داسې بادشاهانو نه یوسف ته د دې عهدې لایق ته. پھر فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے ساری زمینی مصر پر حکومت بخش دوں گا. اور فرعون نے اپنے انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں ڈال دی. اگر دور د بادشاہ یو خاصه ګوتمه وه هغه یې ویستله لکه نن سبا چې چیف اف آرمی سټاف له یو لخته ورکوي بس هغه یې ویستله او بس چې کومه دی د یوسف علیه السلام په ګوته کې ورکړه ویل ته زمونږ حکمران شو. خوند دې ته وایي مونږ خو پې مړی کوو که حقدار یو که نه یو خو زه یم زه حقدار یم. څنګه چغې وولکه آپ کے صحیح اٹھ کا صحیح حقدار دلته یو ټکی اوس ویم خو اوس بیا آپ کی صحیح اٹھ کا صحیح قال جعلني على خزائن الارض. الله 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 الله. وكذلك مكننا ليوسف دغه شان زیور کومه یوسف علیہ السلام لره پزمکه کې زی حاصل او دغه نه کمزې کې چې د خوخوا نصیب برحمتنا من نشاء. د آیاتنا دا معلومیږي چې بادشاہ د ټول اختیارات حواله کړه او معلومه شوه چې کله باری تعالی د چا په ورکړه راشي نه بې وطنه مسافر د جیل د کوټنو نه یې راوباسي او تخت د حکومت ته ورسوي. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء يتبوأ منها حيث يشاء نصیب برحمتنا. رسو منگا پخپلا مہربانی سره چاته چوڑو او نزای کونگا اجر دا نیکی کونکو او خامخا اجر دا خیرت ډیرو غره ده دا کسانو دا پاره چې مؤمنان دی او دی تقوا والا. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیه د دینا تر 68 آیات پورې د کرات للرونو د یوسف علی السلام په ولزل او دا لس کسان دي او د بل زل دراتلو د پاره سبب جوړول د یوسف. وجاء اخوة یوسف اصل کې په تمام ملکونو باندې قد سالی راغلی وا نو د یوسف علیہ السلام په خاندان د یعقوب علیہ السلام په خاندان پاوی باندې ملګرالا تندرالا دامو زپلې شو. نو چون کې چا ورته ویل چې په ملک مصر کې ماشاءالله غله ملويږي نو برادران یوسف دا د دې غلې د پاره رالرونا د یوسف علیہ السلام داخل شو په یوسف علیہ السلام باندې. فعرفهم یوسف علیہ السلام دیو په جندل وا وا دا زما یهودا لالا څونه خوان به کړي وهم له منکرون دیو غلران ناشنا غنون کیو زکه شان د یوسف دون عجیبو حکمران دے بادشاہ دے د دیو خیال کې هم دا ناراضي چې یوسف علیہ السلام ملا دې مرتبه ته رسیدلې. ولما جهزهم بجهازهم ماشاء الله خصوصي مهمان خانه ته دیو بوتلا دا وې اکرامونه اعزازونه نو کله چې تیارې وکړو د دیو د پاره سامان د سفر ویل یوسف علیہ السلام
کارګزارې ته بیانوي میلمنو د کم ملکې او ورته مړې مړې وایي یا عزیز مصر ماشاءالله موږ د کنعان نه راغلي یو تا ته به پته زموږ خاندان ډېر عجیبه د ابراهیم علیه السلام منګه کړ وسیو د اسحاق علیه السلام وسیو د یعقوب علیه السلام بچیو هلکه نورونه مړه مشته یاره جی یو خو چرته و شرمخانو خوړل یوسف نوم یې او یو ابن امین دی پلارم په خپه کېږي زمونږ میرانې ورون دی د پلارم نه دی د پلارم دی خو د مورم نه دی هغه ابن امین پلار په خپه کېږي نو یې ځان سره ساتلی خبر ورم شته دی بعض علما وایي چې دیو د غلې مطالبه وکړه چې بل انډې بل پیټ موږ له پکار دی ولې ځکه یو بر ورم زمونږ شته دی یوسف علیہ السلام چې بل ځل راځي غایب خلکو له موږ پیټي نه ورکو خو چې بل ځل راځي هغه ور به ځان سره راولئ دا به خامخا راولئ او ګوره که هغه هم رانوستو معلومیږي دا چې تاسو ډوکپوکیانې په دوکو باندې د خلکو نه پیټي وړئ نو بیا به ګوره نه راځئ ولما جهزهم هر کله چې تیار کړه دیو د پاره به جهازهم هغه سامان د سفر د دیو قال اتوني ویل یوسف علیہ السلام راولای ماتا بیاخلکم رور خپل من ابیکم چې تاسو د پلار ده تاسو نه ګورئ انی او فل کیل چې زه پوره ورکوم پیمانا وانا خیر المنزلین زه غوره د میلمستیا ورکوونکو نه یم وایي سړی د خپل ځان د یو خبرې صفت کولی شي چې څه مصلحت پکې وي یوسف علیه السلام په دې کې مصلحت دا ګاڼه چې دیو به دا رور ماله راولي سوال دا راځي چې یوسف علیہ السلام ته پته ده ها دیو دام قصه ورته کړې چې رورم په غرور پلارم په غرور پسې ستړون شوی دا چل شوی یو سوال راځي چې یوسف علیہ السلام په تخت د حکومت دی پته ده چې پلار را پسې ړوند شو پته ده چې دا چل وشو نو دی ولې نه ځي پلار ولې نه راغواړي ورته په دې کې ګوتې مه وهه دیکھیں دا اللہ خپل حکمتونه دي بدریا در منافع بے شمراز اگر خواہی سلامت بر کنارز دیکھیں بگوتے نوے پیغمبران د خپل اختیار نوے ابراہیم علیہ السلام حاجرہ بھائی ولے پریدی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ولے پریدی خود سے چل لے کنا دنیا دار المحن دے قال اتوني بیاخل لکم من ابیکم فإن لم تاتوني پس کتاسو رانوستو دی رور لرا نو فلا کیل لکم نشت دی پیمانا راشن ستاسو دا پارا زما سرا او بیا بگوره دل تن رازی منیز دیکھے گئے دی علاقے تا لوگ پوکیان یہی ویل دیو زردے چپ چلوال با طلب د دې کو سنوراوي دو د مراودي عادت دي سنوراوي دو پچلوال با طلب کو د ابن یمین ابا هو د پلارا پچلوال با خبره کوو و انا لفاعلون یقینا خامخ موږ دې لره کوونکیو مجبور وو چې راشن راوړو وقال لفتيانه یوسف علیہ السلام چې کله د دیو بارونه تیار شو نوکرانو ته ویل چې د دیو کم پنګه چې دا بس کم سامان چې دیو د دې غلې د پاره راوړل دا واپس کېدی وقال لفتيانه ویل یوسف علیہ السلام خپل خادمانو ته نوکرانو ته کېدی بضاعتهم د دیو پنګه قیمت ادا کړې شوی فی رحالهم د دیو په بارونو کې شاید چې دیو پیجنی دی لرا کله چې واپس شیلا اهلها خپل اهل ته لعلهم يرجعون شاید چې دیو واپس راشي د دې لپاره چې دیو واپس راشي دا ترتیب ولې وکا نو خپل اهل او عیال سره خپل خاندان سره
بادشاہ وقت دی نو خامخا د پاره د دې چې په هغې باندې فراخي راشي. دویم دا چې دا په دې طریقې احسان ورسره ځکه وکړه چې نسبات نه شي نه هغوی سره شرم محسوس شي. دریم یوسف سره دا یره وه چې سامان به نه وي قیمت به نه وي دیو به غلې پسې بیا واپس را نه شي. رور به مې را نه ویلي نو سامان یې ورته کېښودو. څلورم وجه دا ده چې دیو به قیمت ویني نو چې قیمت ویني نو دوباره به خامخا راځي. ولې وای به چې دا چرته په غلطۍ کې ښودی شوی نو را به شي. فلما رجعوا هر کله چې دوی واپس شو خپل پلار ته الی ابیهم خپل اباجان ته قالو یا ابانا یا اباجانه زمونږ دا یا ابانا وای دی یا ابانا کې هم څه چل دی څه چل دی لکه اوس دې رور راولي مخکې ته یوسف پناه که. قالو یا ابانا یا پلاره زمونږ منع منا الکیل منع کړی شوی زمونږ نه پیمانه منع منا الکیل منع شوی زمونږ نه راشن ضرور راشن. فارسل معنا ولېږه مونږ سره اخانا 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 دې کې هم څه چل دی. هلته هم داسې داسې خوږې خوږې خبرې کولې. اخانا زمونږ رور نقتل راشن به راوړو و انا له لحافظون یقینا موږ به خامخا د ده دپاره حفاظت کوونکي یو. قال هل آمنکم علیه ویل یعقوب علیه السلام زه اعتماد وکم په تاسو باندې د ده په باره کې مگر هغه شان چې ما اعتماد کړی په تاسو د ده رور په باره کې من قبل پخوا. یوسف هم رانه پناه کړی اوس ابن یمین هم رانه په چلول پناه کوئ. فالله خیر حافظا الله تعالی غوره د حفاظت کوونکو نه دی او هغه غوره وهو ارحم الراحمین او د الله ډېر مهربانه د مهربانۍ کوونکو نه. او دې الفاظو کې اشاره وه چې یعقوب علیه السلام ورته اجازت ورکړه چونکې یعقوب علیه السلام غم د یوسف ځپلی نو ځکه داسې وایي ځکه مار چې چلی د پړي نه یریږي. ولما فتحوا متاعهم هر کله چې دوی پرانستل خپل سامانونه بیا موندل بضاعتهم خپل قیمت ادا کړی شوی چې واپس کړی شوی دیو ته قالو یا ابانا ویل ای ابا جانا ما نبغي منګ نور سلټو هذه بضاعتنا دا زمون قیمت دی چې واپس کړی شوی دی مونږ ته. ونمیر اهلنا رور ببوزو ونمیر اهلنا غلب راوړو خپل اهل ته به غله راوړو. نمیر ونمیر اهلنا مایر هغه چاته وایي چې راشن خوراک راوړي. وزیر خزانه ته مایر وایي. ابن حایک همزانی چې د یمن اخرنی سر همزان دی داغه اخرنی بادشاہ دی. اپ خپل کتاب کې لیکي چې یو ځل زمونږ په علاقه سیلاب راغی ځمکه اوسله ولا یو قبر کې د یو زنانه نه یو قبر و چې زنانه پکې وه. دغه سر ته یو تخته لیکلی یو تخته ده او په هغه تخته کې لیکلي و چې زه بادشاهڼه یم منګه قحط سالی زپلیو په منګ باندې قحط راغی. فارسلتو مائرنا الى یوسف الصدیق منګه خپل وزیر خزانه اغام یوسف الصدیق ته ولېږه. امونږ ورته یو وږی دانه راکوه موږ به یو وږی سره درکو. وی هغه ونه منله چې زما خپل خلک تباه کېږي. بیا موږ ورته یو وږی دانې راکوه دوه وږي سره به درکو. بیا هم ونه منله. موږ ورته یو وږی دانې راکوه یو وږی به د ملغلرو درکو. بیا یې ونه منله. ولې نه منله وایه تاسو چې زما خپل خلک تباه کېږي
او دا قانون دی چې اول ځان دی نو بیا جهان دی. اول به د خپلو ګاونډیانو نه خبره شروع کې. بیا هغه ښځې لیکلي وو چې خلکه یاد ساتئ زه اوس د سرو سپینو په تختو کې پرته یم او زه د دنیا نه ځم. نو د دنیا په سرو سپینو باندې دوکه نه شئ. دغه زنانې لیکلي وو په تخته باندې فها انا اموت ونمیر اهلنا ونحفظ اخانا، حفاظت به کو د خپرور، ونزداد کیل بعیر، او زیاد به کومنګ بار دیو. ذالک کیل یسیر، دا بار ډیر آسان دی. یا بجانا ډیر آسان بار دی، رور به بوزو. ماشاءالله په دې دور کې چرته څه شی ملاویږي. یا بجانا ګوره دونه سختی ده چې یو اوږې ملغلرې والا او یو اوږې څه شی راکا دانې او نه میلاویږي. یا باجانا یا باجانا دا ماشاءالله مونږ ته مستقل پیټه میلاویږي، نورور را سره ولې نه لیږي. ذالک کیل یسیر. یا یعقوب علیہ السلام یا بچو پریک دی مړه دا ماشاءالله ډیره غلا دی ورته بابا جانا ذالک کیل یسیر. دا کما غلا چې راوړی شي دا لګه غلا ده یا ابا جانا، لګه ده یا ابا جانا. قال لن ارسله معکم، ویل یعقوب علیہ السلام هیڅ چرې وبن لېږم ابن یمین لره لستاسو سره تر دې چې تاسو راکئ ما ته مضبوطې وعدې په نوم د الله تعالی باندې چې تاسو به راولئ ابن یمین لره. الا ان یحاط بکم، مگر که غیر کړی شئ تاسو ټول پټوله غیر کړی شوئ بیا ټیک ده. وای مشهور متل دی البلاء موکل بالمنطق، مصیبت د خبرو سره تړلې دی. یوسف علیہ السلام دا ابا جان یعقوب علیہ السلام ته اول مصیبتم د یوسف په باره کې څه ویلو؟ زه یریږم ان یاکله الذئب، چې شرمخ به وخوري. جدا کنه ورته مصیبت پیښ شه، بچی چې راله نو څه ویله؟ ابا جانا یوسف شرمخ ولګېد، یوسف یې وخوړ. دلته وی چې ابن یمین به مال راولی یا کنی چې په تاسو ټولو احاطه وشي، یعنی ټول غیر په غیره شي. نو ابن یمین هلته غیر کړی شه، یهوذا غیر کړی شه، دا مصیبت هم د هغې نه میلاو شه. الا ان یحاط بکم فلما اتوه، هر کله چې دی ورکړه هغه ته موثقهم لوز مضبوط خپل. قال الله، ویل یعقوب علیہ السلام الله پاغه څه باندې چې مونږ وایو وکیل کارساز دی. وقال یا بنیا، دې کې طریقه ښایي یعقوب علیہ السلام خپل اولاد ته د ننوتو. یا بنیا، اوس دا څورونه روان دي، څورونه به رواني یولس. وقال یا بنیا، اے بچڑو اے زامنو، مداخلے گئی من باب واحد دیو دروازینا. صدر مقام مصر تا چکل زی پیو دروازه بنزی. ولی دکنعان گولونی ماشاءاللہ کلی زوانی لرئی. دی یعقوب علیہ السلام اولادی نو نظر بد با پتا سو لگی. ذکا العین حقن حدیث کی رازی، نظر دا بالکل حق دے حق. او کیوشتے دا تقدیر نام مخی کے دے لسبقت العین، نو نظر بطر نمخ کی شوے. یا بچو نو پا یو دروازه با ننوزے. وادخلوا من ابواب متفرقه، ننوزے د جدا جدا دروازونا. وما اغنی عنکم، زنشم د فکوره لستا سنا من الله من شی، د مصیبت د الله نه څه شی.
ندا فیصلہ مگر دا اللہ دا پارا علیہ توکلتو پدی اللہ ما زان سپارلے او پدی اللہ دی زان اسپاری زان سپارن کی. ولما دخلو ہر کلا چ نظر بد حق دے نو دا دے دا بچاو طریقے منگتا نبی علیہ السلام خود لے یو طریقہ ایسا خود لے چاچ نظر اچولے اگا دے او دا سوکی ماشاءاللہ اگا او ببرا والے چا باندے چا نظر لگے دلے پاگا بوالا وائی بس اگے تب اللہ صحت وری دا یو طریقہ دے. دیمہ طریقہ دا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ نبی علیہ السلام با حسن حسین دا دم اچاؤ کم دم اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین اللامہ. ہر زنان لا پکار دائی چی دا دم یاد کی ہر زنان لا دادم با نبی علیہ السلام پا حسن و حسین بانے آچاو اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین اللامہ دادم بے پی آچاو. اویل چی ابراہیم علیہ السلام پا اسحاق و پا اسماعیل باندے دادم آچاو. ولما دخلو او دا نظر بات چا زمان نظر وانا لگی گی نماشاءاللہ چو کارونا با من کو منگ با کوئے زان نشورو کو دا چا سر زمان کار نشتے نو چا چل بکو زان ما مڑکو زان نبا چنگ نشورو کی ہاں وایا چا بوائی منگا چا بچے دیولی تبارک اللہ بارک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا بوایو کا خیری زان نشورو کو دا نن نخا بس ماشاء اللہ. بائی سڑی تا که څوک وای ماشاء اللہ وای مړه وای ما د پشان خخ غر برغنډي زما بچی دي کله دسی وای کله وای مړه ستا د کور تا ګوره زما راشه زما بنگلې ته وګوره کله وای مړه تراشه دستا څه غوا ده زما د شي غوا ده چې هغه څه شي ده دو دړای شو ده کوي یس خواندره مون خود سی ندی ویلی خزمان نبی دا ویلی دی چې تاسو به څنګه وایې تبارک اللہ تبارک اللہ تبارک اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ وایو با انشاءاللہ منگ دا نن دا عظم و قید ځان سره دا مولوی صاحب نظرم لگی گوره دا یاد ساتی دا موای چې دا مولوی صاحب نظر نه لگی بس نظر دا څه جراثیم دي تندروالی بس خو چې ورسې دا بس ټکی تیستلی بیا پکې بل څه نه دا داسې بندوق سے نکلا ہوا کارتوس دے دا بیا سیدھا کلس 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 دے بار ځای کې ولاړی یو ټیک کوز د دې ځای کې اوس یو تریشل کیږي ما سره یو کس ولاړ دی نه ما ته وایي چې جی دا ډېره پخوانۍ خبره ده ما ته وایي چې جی دا هغه بې غیرته تریشل نه دی چې هغه ګېډۍ به ورته سپړې او بیا به ورته دا خامار دی اوس به ته ګورې دا اوس خامار دی چې یاره خامار ته دا یو ګېډۍ دننه کړه او د خامار ته بله ګېډۍ دا ډک 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 ما ورته کار دی ڈک ڈک نکلا ہوا کارتوس و بس سیدھا روان ہوئے توبہ 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 ہوا ہے تبارک اللہ ہوا ہے تبارک اللہ خزیم کا تبارک اللہ نہ دا خزی دا خلی دی گوا خلی خموها او گناہ دا خو بس دتوے عادت یاد کا تبارک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس ولما دخلوا اے بابا گانو اول بڅنګ وایو
ماشه فروز کالی یو وړوکی و سکاري په درس کې یو وړوکی و ما ته راغېسته ما ته په ژړا شه وی جي یو بوډا بابا داسې خبرې کولې او ما ورته ویل چې تبارک الله ووایه هغه ما ته وځه د دې ځای نه وایي ژړل څه مې وژړل مې وایي به بچیا وایي به انشاءالله موږ به څه شی وایو وایه ماشاء الله چا بیان دی واورېده داسې ونه کافر مولا دی ورته ماشاء الله وایي بیا وایه بیا ورپسې وایه ښکلی بیان دی او ښکلی درس دی یا ماشاء الله څونه ښکلی بچی دی وایه که نه ای به برسرې نه چې ته هلته پردي بچي ته وګورې ته خو ته یو ساعت دی نکره هوا کارتوس هغه بیا بس دا هغه ډبرې ګارډن ته ورسېد ولما دخلوا ان شاء الله وای وک خیری وای وک نه به وای ولما دخلوا هر کله چې دیو داخل شو باغه طریقه چې حکم وکړو تپلار د دیو ما کان یوغنه نو یعقوب علیہ السلام چې د فکړې وې د خپل بچونا من الله من شی د مصیبت د الله نه څه بچړې الا حاجتا مگر د یو حاجت او ارمانو په نفس د یعقوب علیہ السلام کې قضاها چې پوره کا وانه یقینا د یعقوب علیہ السلام لذو علم خوند علمو لما علمنا زکه چې علم ورکړو مونږ دتا او خوند علم زکه دې چې ماشاء الله تدبیر مخې او بیا توکل مخې ولكن اکثر الناس لا يعلمون گفت پیغمبر با آوازی بلند با توکل زانوی اشتر ببند توکلم خواهی تدبیرم خواهی دا دا پیغمبر کار دے ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى الیه اخاه خلاصه دا تم مقام د دې زینا 19 پورې اتم مقام پدې کې راتللې دوباره د برادرانی یوسف دایو لس کسان دي 11 کسان دي رالل ابن یمین امر سره ده دیم بیا ځان لا کېدل ابن یمین د خپل ورور سره یوسف علیہ السلام خپل ورور د ځان سره جدا کول دریم تدبیر د یوسف علیہ السلام کول د حصارولو د خپل ورور د پاره څلورم بیا تهمت لګول درونو په یوسف علیہ السلام باندې ولما دخلوا علی یوسف هر کله چې دیو داخل شو په یوسف علیہ السلام باندې درالل یوسف علیہ السلام په